د عادي میډیا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه سئ د دې وخت چې ټول به ښه یاست قدرمنو لیدونکو کندهار ملي جمنازیم دی چې د کندهار د مومنسلینو تر نامه لاندې ټورنمنټ جوړ کړی و نن فاینل لوبه ده نو نه پوهېږو چې د څو ټیمو تر مابینځ ده نو هغه بیا وروسته معلومیږي راغلي یو ټول مومنسلین هم راغلي دي مینوال هم راغلي دي نو بازي هم کیدای شي اوس په څو شېبو کې شروع سي ورځو دننه جمنازیم ته هلته به هغه بازي هم درته ښکاره کړو او نور هغه ملګري چې هلته دي د هغوی سره به هم وغږېږو نو تاسو زموږ سره اوسئ عادیجان راغلي یو جمنازیم ته راغلي ښه 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 نو دغه د کندهار د تیاتر ممثلین ډېر د دوی د نامه لاندې چې کوم ټورنمنټ جوړ کړی و هغه ټورنمنټ ته راغلي یو د خیره نن یې فاینل دی نو چې شروع کېدی موږ ورته راغلي وو اوس فاینل د کېږي هم موږ دا دې ورته رالو ټول مومنسلین د کندهار دا دې راسره دي د خیره سره او ستاسو هم کور ودان ستاسو خپلو دوستانو ته د خپل کندهار د داسې د ځوانانو د یو پروګرام د ټورنمنټ یو څه تاسې دوی ته وړاندې کوئ په دې وینئ ځکه چې دا زموږ ستاسې د خپل وطن یو کامیابي هم ده په دې کې یو خوشحالي هم ده چې ډېر ځوانان د ډېرو لارو څخه د بدو لارو څخه د نشو هغه څخه راګرځېدلي دي او دغه خپل فوټبال کوي د لې ورور جان په خپل وطن کې به دوی خوشحاله دي دا زموږ ستاسې کامیابي ده ما خو دلته دوستانو ته ویلم مهال ټورنمنټ خو دوی خو زه نه پوهېږم د څو ټیمو در مابینځ فاینل ډېر لرې ځای څخه چې دی دلته بس د ولسوالۍ د ولایتونو څخه خلک راغلي دي د ټیمونه راغلي دي دا نن فاینل دی د خیر تا هم نه معلومېږي فاینل یې دی نن یا فاینل خو دی د څو ټیمو څو ټیمونه نشته د یو ټیم دی ورور جان په یو ټیم فاینل کیږي نو د کوم لاس فاینل نه سره کیږي یا هدف مې دا دی چې در اوسه پورې څو ټیمونه بایللي دي چې اوس دا اولي څه چې موږ تاسو ته راغلي شروع شوی دی تر اوسه پورې شروع دی ما ته دوه حساب نه لرم حساب نه لرم دا حساب دی زه درته وایم نو ته ځان په خبره نه مو پتا څه دوستانو پوهه کې څه نه کوله شنو قدرمنو دوستانو د نن مرزو نو بیا افغان صاحب د نور ملګرو سره هم سوژږي بیا افغان صاحب ویني مقصد ځان دورسته نه کوي یا ورسې بس خپل کار وکړي دوستانو ته د خپل پروګرام ورته ده نور ملګري هلته شاته دي زه به ملګري کار ولم سمه ده موږ به ورسو قدرمنو لیدونکو موږ به ورسو نو دا د افغان صاحب سره موږ غږېږو ممکن د نور ملګرو سره موږ غږېږو د نن به ورسو چې اوس لوبه شروع شوې ده او که نه ده شروع شوې که شروع شوې ده یو لږ لوبې هغه ننداره هم تاسو وکړئ او که نه ده شروع شوې بیا وروسته به ننداره وکړئ بس چې باید موږ ومنې نه راځو نه راځو السلام علیکم ستړي مه سئ قدرمنو دوستانو کښنی ډون نو دا چې مخته به زه د خیر سره نو دا د اوس د ایران په مخه د سره به نو دا د دوستانو سره سلام روغبړ وکړه بیا نو خالي د ټورنمنټ په باب موږ غږ چې ته معلومات به لرې کې نه لرې السلام علیکم ستړي مس وعلیکم السلام ښه جوړه ته ګوره تا ما سره روغبړ وکړه مال د دوستانو سره سلام روغبړ وکړه ښه سلامونه دوستانو څنګه یاست په خیر است شپه ورځ په خیر تېرېږي چې شورت وایم ورته وایه چې چېشته پاره راغلی دلته څه کیسه ده دلته د کندهار د محصلینو تر نامه لاندې د فوټسال ټورنمنټ پیل شوی و د ورځې پر دومه په درېیمه باندې نن فاینل لوبه ده فاینل کې چا وګټل هغه ته مشتقه ورکوي کله نه په خبر زه په خبر یم نو نور بلا معلومات زه نه پوهېږم چې څنګه مشتقل به څوک وګټي یو ټیم دې نه دی ورچولی یا داسې دي زما ټیم ولا ګرد اخته و روژه و نه کارونه کوي اوس که ما مثال دی پشکې دغه کوي خو ورسره اخته کېږم ورسره ولاړېږم نو داسې چې د مشکله دپاره نو خوند به چې هغه ټیم هم بایلې یا چې ګټې د هغو سره به ودرېږم په اخري کې ما سره معلومېږي چې څوک یې ګټي ښه فضل باري فضلې صاحب ښه راغلاست ما هم بې شمېره سلامونه خامخا قبول کوي خامخا دا چې د فوټسال لوبه ده په ملي جمنازیم کې ملي جمنازیم ته ښه ځوانان راغلي دا ټول تماشاچیان وینې په شعر کې مې درته وویل نو خوشحاله یو خدای دې د خپلو وطنوالو مینوالو غم نه راویني چې موږ په خپل بغل کې او په خپلو مخ ته شاوخوا راباندې راټولي او کښېنولي یو دا د دوی مینه ده نو موږ هم دا دې په ښه خوند سره لوبه ګورو مننه نو قدرمنو دوستانو میرزا ولي پټان سلامونه ټول ستړي مه سئ د هدي میډیا لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ باید خوشحاله باید روژه مبارکه به شه په خیر تر دې مهاله تېرېږي زه هم په خپل وار سره ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله یم چې په دغسې یو شانداره مراسمو کې مو ګډون کړی دی ډېر خوشحاله یو چې د خپل ملګرو تر څنګ ناست یو
ډېر خوشحاله یو چې دغسې لوبې کېږي د دغسې نورو لوبو په هیله چې ځینې کسان دغسې ټورنمنټونه جوړ کړي دغسې ځایونه جوړ کړي تر څو ځوانان دلته مصروفه سي او هغه د ورزش یوه برخه یې مخته وړي. ډېره مننه. بس دغونه نور څه نه وایه دغونه به بسنه کوي څنګه د لوبه دروس خو لا نه ده شروع سوې بلکل که څه هم اوله ورځ موږ تاسې راغلي وو ټول ممثلین نو موږ ته خو اوس نه ده رامعلومه ممکن تا ته معلوم وي چې د څو ټیمو تر مابین لوبې سوي دي چې وروسته کې اوس دا د فاینل لوبه ده چې تر کومه حده چې موږ خبر یو موږ سیکل ورکوي. بلکل د روژې پر دومه باندې دغه لوبه د لوبې د ممثلینو د نامه لاندې راپیل سوي وې چې تقریبا 14 ټیمونو پکښې کې برخه اخیستې وه. نن هغه ورځ یا شپه ده چې پکښې کې دوې لوبډلې راوتلې دي فاینل ته. یوه قایم لوبډله ده یوه سنو پرما. دا چې موټرسایکل به د چا په نصیب کېږي نو دا به تاسې هم ووینئ. خپرونه تر پای وګورئ. خوند دا چې اوس تا مې یو ټیم جوړ کړی وه پکښې کې وایي جوړ بیا خو د اختره بعده ده خیر نو هغه وخت بیا موټرسایکل دی نو موږ ته بیا موټر پکښې صحیح محترم سهیم صاحب دی نو سهیم صاحب هم سلام روغبړ سلامونه دوستانو په دې هلک ښه یاست او د ژوند چارې په خیر وي. دا د لکه ملګرو چې وایي د کندهاري ممثلینو تر نامه لاندې ټورنمنټ دی د فوټسال البته نن یې وروستۍ او فاینل لوبه ده. نو دا چې څنګه به شروع کېږي او څه ډول به پای ته رسېږي دا به اوس نندارات او لیدونکي دې موږ سره وویني. د ممثلینو مشر یعنی مشکل مشر ممثل چې دی نو اجمل ملتپال دی نو ښاغلي ملتپال صاحب دا د هغه فاینل ته هم راورسېده که څه هم هغه موږ ته هغه پیلنۍ لوبو کې هم رالودلې هغه پیلنۍ لوبې شروع شولې بیا د اوس فاینل ته راورسېدلو څه احساس کوې؟ حاجي صاحب زه هم په خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم ټولو ملګرو ته او د هدي میډیا لیدونکو ته خدای پاک چې وکړي چې دغه روژه به په خیر او خیرات سره باندې تېره سوي او نور یې هم خدای پاک وس او توان ورکړي چې دغه اته روژې چې پاته دي دا هم په خیر سره ونیسي. نن موږ د روژې پر دومه باندې چې دغه ټورنمنټ دایر سو د کندهار د ممثلینو تر نامه لاندې نو ډېر د خوښۍ ځای و چې په کندهار کې داسې یو څوک پیدا کېږي چې هغه د ممثلینو تر نامه لاندې یو ټولنیز دایرې نن هغه دغه ورځ راورسېدله چې د روژې مبارکې 22مه ورځ ده د شپې 10:30 بجې دي او دلته دوه ټیمونه فاینل ته راوتلي دي چې هغه نن خپل تر مابین لوبه کوي نو معلومه به سي چې څوک به ګټونکی څوک به وګټي. اوس هم راته ووایه دلته لباسونه معلوم سوي چې لا نه دي که دې بعضې چې معلومېږي میده ته به د چا پر خوا یې؟ زه خو نو بس دواړه لوبډلې چې دي ځوانان دي بله ځوانان دي بس د ټولو پر خوا یم هر یوه چې وګټله د هغه پر خوا ځینې وخت داسې کله چې څوک لوبې ته ناست وي زیاتره وخت بره د یوه خوا انتخاب سي په زړه کې په ذهن کې دا وایي چې دغه لوبه مې انتخاب د کاش دی وګټي. خیر دا به معلومه سي چې څوک ښه بازي کوي که چیرې بازي د هر ټیم د خوا څخه ډېره سمه روانه وه برای نو موږ بیا د هغه پر خوا وایي. طبعا دوستانو هغه څوک هغه لوبډلې انتخابوي چې بازي یې منظمه وي بازي یې ښه روانه وي په همدې اساس دغه ټول د هماغه لوبډلې مینوال کېږي او کوشش کوي چې دوی هم په زړه کې دغه وایي چې خدای دې دغه لوبډله وګټي. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسه قربان مو شم. لطفال صاحب الله مو ژوندی لره. آفتاب صاحب نافیه آفتاب ښه ښایسته تصمیم دی نو دا هم درسره چېرې سوي نه سه اکیک دی دا دا اکیک دی یا دا تیکلا د اسما د کاز اکیک دی نافیه آفتاب مشهوره په زمري د ممثلینو په منځ کې معلومیږي لکه په انګشتري کې غمی دغسې معلومیږي ماشاءالله ښایسته غمی که بدرنګه غمی یا ښایسته غمی لکه دا غمی ګوره ماشاءالله ماشاءالله لکه د ملتپال صاحب د زرغون غمی ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم زه هم په خپل وار ستاسو لیدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. ولا حاجي صاحب محترم زه خپله د فضلي صاحب محترم څخه ډېر زیات خوشحاله یم دا ټورنمنټ چې په لار اچولی دی په کندهار ملي جمنازیم کې چې دا ټورنمنټ د روژې مبارکه میاشت کې په لار اچولی دی دا یو ډول نوښت دی چې ده کړی دی چې د کندهاري ممثلین دپاره دا ټورنمنټ انتخاب کړی دی. تر اوسه پورې هغه څو کلونه مخکې جامده کلونه داسې نوښت نه و سوی خو زه خپله ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ هم ځوانان یو دوی هم ځوانان دي چې داسې نوښت کړی دی دا زما لپاره د افتخار ځای دی او په اوله ورځ چې رالم هم ډېر خوند یې راکوي
نو بیا کې په مابینځ کې راته ویلې هم راتللم او اوس چې فاینال دی خو بیخي راغلی یم. هغه اول ورځ چې موږ راغلو تا ویل زه حتما خپله لوبډله جوړوم، زه په دې ټورنمنټ کې اشتراک کوم، ګډون کوم. نو تا لږ لوبډله نه ده جوړه کړې، که چې اوس لوبډله جوړه کړې وای دا اوس فاینال ته راوتلی او سیولچي دې ګټلی وای. ګوره اوس په دې بازي کې چې دا موږ وکتله په دې فوټسال لوبه کې هیډونه ډېر ول کېدله. هغه چې مو د ملګرو سره فکر وکړي د ځینو به نزلانه وه، د ځینې به څنګه سړی بینان پر ښویېږي بهرمو دغه پلان کینسل کړي. نه مې غوښتله چې موږ ګین ته تکلیف ورکړو. یا زیاتره به داسې بوټونه دي چې نه ښویېږي. بوټونه نه څه شي نزله کوه نزله ګین پر نزلې موږ لیدې نه ښه هغه برېښتان یې نه وه ومو لیدله چې هغه یو وار چې هغه نو بس که د چا ښه ورځ بیا ښه هیډ ویلی سي نه بیا ښه خوند ورسره کړي چې داسې نو دوستانو دی خپله دعوا کوي اصلا دی نه غواړي چې دغه څو تر ویښتان هغه هم څوک نوم دې رسیورس مدریم کاکو نوم دې رسیورس محمد رحیم رحیمي رحیمي صاحب هم د دریاوت د مېلمنو څخه دی چې راغلی دی، یعنې په دریاوت کې اوسېږي، په دریاوت په ژوند کې نو راغلی دی. نن هم دا دی د ممثلینو تر څنګ دی، د ممثلینو په مابینځ کې دی. نو دی به هم خپل هغه خواږه احساسات موږ سره شریک کړي دا چې د ممثلینو تر منځ دی او بیا داسې یو ټورنمنټ چې د ممثلینو په نامه دی. نو دی به وګورو څه وینا لري. اول خو حاجي صاحب محترمه ټوله کندهار د ممثلینو سره ډېره مننه چې دغه ټورنمنټ مثال دغه بازي د دوی تر نامه لاندې جوړه سوې ده. نو زه ټولو لیدونکو اورېدونکو څخه هیلې احترامات کوو. انشاءالله دا زه راغلی د جراوته څخه یم د دغه ټورنمنټ دپاره او انشاءالله د دې بازۍ څخه به ډېر خوند واخلم. ښه نو د احساس یې څه دی دا چې د دې ټورنمنټ کې بیا د ممثلینو تر مابینځ ناست دی و ماشاءالله ښه احساس کوې؟ ډېر احساس کوم حاجي صاحب محترم. الله مو ژوندی لره، کور مو آباد. دی خبرې نه کوي. ښه دا زه واخلم ستا سره ډېره مننه تحفې څخه مو. نو دورې به راواوړې؟ ښه سم دی، سمه ده. نو قدرمنو دوستانو هغه اولي همت ته به تاسو ښه پېژنئ، که څه هم په تمثیل کې ډېر وخت کېږي، د خوږو ترخو د وختو څخه دی. دغه هغه ولي همت و ودې پېژندئ؟ وروستۍ نه دې پېژندلی؟ هغه مایک لږ نږدې که نه؟ ښاغلي همت صاحب دا چې دا دی هغه شپه م راورسېدی په کومه ورځ چې موږ تاسو په کومه شپه چې موږ راللو د دې ټورنمنټ هغه پیلنۍ شپه وایي، هغه پیلنۍ لوبې وې، اوس دا د فاینال ته راورسېدلو. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم ستاسو څخه او ستاسو د لیدونکو څخه چې زموږ سره پاتې دي او موږ تعقیبوي. دا یو ډېره په زړه پورې او ښه ننداره ده چې موږ ممثلین هم سره یو ځای یو او داسې با انرژي ځوانان مخ ته لګیا دي، اخته دي چې په ښه قوت سره په ښه انرژي سره دا لوبه کوي. دا یو ډېر ښه ابتکار هم دی د ملي جمنازیم یې کور ودان چې د ممثلینو په تړاو یې دغسې برنامه په لاره اچولې ده. خدای تعالی دې نور توفیق هم ورکړي چې دغسې ابتکارات ټولنې ته وړاندې کړي. نو ستاسو څخه هم مننه او له دوی څخه هم مننه. دا یو ډېر ښه نوښت دی. در دې در مخه پورې داسې یو لوبه یا هم داسې یو فوټسال بازي د ممثلینو تر نامه لاندې داسې یو لوبه جوړه سوې وه که نه دا لومړی ځل؟ زما چې په یادېږي حدیث صاحب ما خو داسې شی بیخي نه و لیدلی. نو زما تر مخه چې کوم ممثلین تېر سوي دي لکه ښاغلی افغان صاحب، ابدالي صاحب یا نور مشران، کېدای شي هغوی به ځینې وخت لیدلي، خو ما تر اوسه پورې دغسې یو حالت نه و لیدلی چې ممثلین دې ټول راټول کړي، د دوی په نوم دې داسې یو فوټسال جوړ سي یا په اصطلاح یو ټورنمنټ جوړ سي. دا یو ډېر ښه ابتکار دی د کندهاریانو دپاره، بالخصوص د هنرمندانو دپاره، دوی د تشویق دپاره که نه. زموږ تاسې هنرمندان که څه هم تر ډېرې زیاتې اندازې پورې هڅه کوي چې ټولنه مثبت خواته بوځي که نه، یا په ځینو حالاتو کې وخندي، ځینې مثبت پیغامونه ورکړي، خو اکثره وخت د خلکو هېري. نو د دې کور ودان چې په یاد سوي دي زه به ډېر نه غږېږم پر دې تړاو، ځکه ملګري به غږېدلي خامخا تاسو هم معلومات ورکړي، ځکه ستاسو برنامه چې زه وینم ښاغلي نبیار صاحب دی او تاسې بیخي د ساری سختیاست دی. راځو محترم ابدالي صاحب ته چې په پیل کې محترم افغان صاحب وغږېدی د باندې، نو دا چې خپرونه ډېره اوږده نه سي نو لاندې هم تاکید شو د نور دوستان سره مرکې کوو. السلام علیکم ابدالي صاحب محترم، ښه یاست؟ خیر و خیرات بخیر، صحت مو ښه دی؟ نو ابدالي صاحب ډېره زیاته مننه چې مرکې ته حاضر شولاست، که څه هم موږ تاسو خپل یو نه هغه د ځینو خلکو په اصطلاح. نو څه احساس کوئ دا چې د ممثلینو تر نامه لاندې ټورنمنټ دی او دا یې پایلوبه ده؟ ډېر بد احساس نه کوم، پرې ښه احساس کوم ځکه چې
دا په لومړي ځل داسې یو څه سوي دي په کندهار کې چې د محصلینو تر نامه لاندې یو ټورنمنټ جوړېږي او نن یو د فاینل هغه اخري لوبې ته راغلي ګوري چې هغه اتلولي جام څوک پورته کوي نو ډېر ټول محصلین خوشحاله دي او د محصلینو سره ولس ډېر خوشحاله دي ممثل هغه وخت خوشحاله کېږي چې ولس خوشحاله دي د ځوانانو پر څېرو چې موږ دا مسکا وینو دا خوشحالي وینو دا ټورنمنټ انتظار دي ناست دي د لوبې څخه خوند اخلي دا زموږ لپاره بیخي د افتخار ځای زه لاندې هم زه د نورو دوستانو سره مرکې تماشاچیانو سره به مرکې وکړو او لاندې لوبغال ته به هم ورشوست دا چې دوستان بیخي ډېر دي ډېر تماشاچیان راغلي دي ممکن د ډېر لرې ځای څخه راغلي د یو سره به هم مرکه کوو د څو کسانو سره به مرکې کوو لاندې به هم تاکېږي مخکې مو وویله نو راځو د تماشاچیانو د جملې څخه د دغه دوست سره به مرکه وکړو اول به دی ځان معرفي کړي سلامونه ستړي مه سئ علیکم سلام ورحمت الله په خیر راسئ دا چې روژه مبارک مو د په خیره پیل کړي الله مو ژوندي لره خیرونه یوسئ جوړ اوسئ نو تاسو به روغ یاست مهرباني اوس په لنډو کې د لوبې په باب ووایاست د کومه ځای راغلي یاست او فاینل ته یوازې راغلي یاست او که نه نور لوبو ته هم راغلي یاست فاینل ته خو فعلا د لې راغلی یم د سنوفرما د دغه څخه راغلی یم تماشاچی یم د یو ښه ناست یم فعلا که څه هم ممکن د لوبې په باب خبر واوسي چې یا نه خبر چې د رمضان جام د ممثلین تر نامه لاندې به وي ممکن بلکې نو څه احساس کې ممکن د دې در مخه تاسو دغسې یو لوبه نه اورېدلې چې د ممثلین تر نامه لاندې وي یا داسې یو لوبه موږ تر اوسه پورې نه دی لیدلی دا یا دې ته خوشحاله واست ډېر خوشحاله ولې خوشحالي علت یې څه و خوشحالي دا ده چې د مسلمانانو لخوا دا ځوانان تشویق شي باید د غلطو لارو سره وګرځېږي ډېر ځوانان باید دا فوټبال وکړي باید نور مشران دا توجه وکړي سلام ستړي مه سئ ستړي مه سئ بخیر هستید بشیر احمد فضلي یم د ملي ورزشي جمنازیوم د ویندوی د برخې څخه ستاسو الله مو ژوندي لره دوستانو ته ما وویل هغه څوک دي چې دغه ټورنمنټ په لاره اچولی دي ممکن تاسو هم د هغوی له جملو څخه واوسئ که څه هم د دې در مخه داسې لوبې د ممثلین تر نامه لاندې نه وه جوړ شوي دا لومړنی ځل دی کوم فکر سره مو داسې وکړله ممثل چې دی شاید ټول لیدونکي ورسره اشنا یي خلک یې پېژني د ولس د زموږ د ټولنې لپاره یې بیخي ډېر کارونه کړي دي چې د تمثیل په ژبه باندې هغه ناخوا دې راغلي چې په ټولنه کې موجود دي او د هغوی د اصلاح لپاره یې دغسې تمثیلونه جوړوي دا خپله د ټولنې لپاره د پرمختګ لپاره یو لوی ګام دی نو په همدې خاطر موږ غوښتل چې ممثلین تشویق سي لا هم د دوی د خدمت او د مخ ته تګ په مخ باندې الله مو ژوندي لره که څه هم ممثلین په پیلنۍ لوبو کې راغلله وروسته بیا نه دي راغلي نو دا نو هغه فاینل لوبه ده ممکن نه پوهېږو چې د څو ټیمو تر مابین لوبې سوي دي د هغه په باب هم دوستانو ته معلومات ورکړي که څه هم ما مخکې یادونه کړې وه چې موږ معلومات نه لرو هغه دوستان چې معلومات لري هغه به وژغو دا د دوستانو دوی به معلومات درکړي او وروستي اوس کوم ټیمونه فاینل ته وتلي دي یا ټورنمنټ چې و دا د روژې د دوهمې څخه راپیل شوی دی البته د شپې 10 بجې دا بازیانې کېږي چې د 14 آزادو لوبډلو ترمنځ جوړ شوی و چې د کندهار څخه مشخص لوبډلو په دغه ټورنمنټ کې ګډون کړی و خوشبختانه چې فاینل ته یې د سنوفارما په نوم یو ټیم او قایم په نوم یو ټیم فاینل ته راوتلی دی چې لوبه انشاءالله نن شنبه ماښام یو څه به ته څه فکر کوې چې کومه لوبډله به وګټي کومه لوبډله ډېره ولا که درته ووایم د فوټبال داسې اصول دی کله ناکله کمزوري ټیم تکړه باندې واوړي کله کله بیا مطلب تکړه ټیم یې وګټي نو دې پیشبیني نشو کولی خو بیا هم انشاءالله ښه لوبه کېږي ننداره به وکړو الله مو ژوندي لره تشکر دوستانو هیره مو نه وي چې لوبه چې شروع شوله لوبه تاسو ته به هم ننداره کوئ هغه ځای ته راغلی یم چې ګڼ شمېر مینهوال ناست دی شیبې شمېري چې څه وخت به لوبه شروع کېږي او ډېر انتظار دی ورته ممکن د ډېر لرې لرې ځای څخه راغلي د څو کسانو سره مرکې کوو دوی غږوو د دې لوبې په باب یې غږوو او د کومه ځای سره راغلي دي دوی به راته وایي راځو لومړني کس ته سلامونه ستړي مه سئ زه درسره کښېنم او ماشاءالله ماشاءالله او عجبه ځای دی داسې ښه چرزانم ناست دی څنګه یاست والله شکر دی الحمدلله تاسو ښه یاست په خیر یاست روژه مبارکه د دلته ته نوم سمیع الله یم د کومه ځای سره راغلي د کندهار ولایت د چوڼۍ د 14مې حوزې وسنګ ته زموږ سره دی
څونه دقیق ادرس چې وویل ښه دوستانو سمیع الله جان د ګرمسیمې ناحیې څخه راغلی دی دغه لوبه چې اوس دا اوس ممکن په څو شیبو کې شروع سي د کومې لوبډلې مینوال یاست موږ خاص یو د قایم لوبډلې مینوال یو چې موږ ډېر په دغه ټیم کې پخوا ما په خپل لوبه کوي او ډېر ښه سپانسر لري ډېر اخلاقي ځوان ښه ډېره زیاته مننه دوستانو راځو نورو لیدونکو البته تماشاچیانو ته لوړ خیژو راځو دغه دوسته ښه دوستانو بیا هم تماشاچیان ته راغلي او سلام ستړي مسي سلام ستړي مسي په خیر خیرات دی جوړو سلام مغمر لیدونکو ته مو ځان معرفي کړئ او د کومه ځای څخه راغلي یاست نوم یې عبدالرؤف دی د کندهار ولایت اوسېدونکی د شارنو څخه راغلي یاست د لوبې لیدونکي د کومې لوبډلې مینوال یاست د دغه لخوا سنو فرما که څه هم ممکن د در مخه د ممثلینو تر نامه لاندې داسې یو لوبډله نه و جوړ البته یو ټورنمنټ نه و جوړ سوی څه احساس کوئ ډېر خوشحاله چې د هېواد لپاره ډېر کار کېږي د خلکو لپاره د انډیا لپاره ډېر کار کېږي او ډېر دغه معلومېږي پلیران په دې کې معلومېږي موږ ډېر خوشحاله یو د ټورنمنټ ډېره زیاته مننه دوستانو لوبډلې راووتلې ممکن په څو شیبو کې لوبه شروع سي تاسو سنو فرما او دا بل څه هم قایم لوبډله ده که څه شي ونه پوهېږم چې کومه لوبډله ده په څو شیبو کې لوبه شروع کېږي دا خو د مینوالو خوشحالیانې دوستانو وګورئ په زرهاو مینوال راغلي دي په دغسې یو سوکاله او پر ځان بسیای هېواد چې تل همدغسې لوبې پکښې وسي تل همدغسې اوسېدونکي او دغسې وطنوال په خوشحالیو کې وي لکه همدا نن ماښام چې ټوله خوشحاله دي لکه همدا نن ماښام چې د ټولو پر شونډو باندې مسکا خپره ده واه ماشاءالله دوستانو سنو فرما په افغانستان کې تر ټولو مخکشه د دوا تولیدونکې فابریکه دا یې لوبډله ده ماشاءالله ځوانان په ډېر انرژي راوتلي دي ډېر با انرژي دي او دوی به وګورو چې لوبه څوک ګټي او څوک بریمن کېږي څوک به کپ ګټي څوک به د دې اتلولي خپلوي دوستانو په څو شیبو کې به لوبه را شروع سي تاسو انتظار لنډیږي انشاءالله ستاسو هغه د انتظار شیبې به پای ته ورسېږي په څو شیبو کې لوبه شروع کېږي تاسو انتظار وسئ نو بریالي اوسئ آفرین با انرژي ځوانان یاست آفرین ځوانانو آفرین بریالي اوسئ ځوانان قدرمنو لیدونکو بالاخره سنو فرما لوبډله وګټله که څه هم کیام لوبډله هم تکړه وه دوی په دې وتوانېدله چې دغه لوبډله البته دغه که څه هم موږ هم بیخي جذابیت شولو البته جذب شولو دغه ټورنمنټ یې په خپله اتلولۍ سره پای ته ورساوه هغه دوی مشتکل هلته درولي دي د خیر سره د دوی خوشحالیانې ته وګورئ انشاءالله د دوی سره به مرکې وکړو چې څنګه وتوانېدله او څونه په تخنیک سره بازی وکړله او څنګه دا لوبه وګټله د دوی مشر به پیدا کړو د دوی هغې کپټن به پیدا کړو دوستانو دا هغه اتلان دي چې نننۍ لوبه یې په خپله اتلولۍ سره پای ته ورسوه که څه هم مقابل طرف یې هم ډېر تکړه وه خو ماشاءالله ډېر په تخنیک سره ډېر په یو مېړانې سره یې وګټله راځو د یوه سره داسې لنډکي خبرې کوو اول ځان معرفي کړئ السلام علیکم زه بلال احمد اکبري د کندهار ولایت یم زه یو فوټبالر یم فوټسال ډېر کم کوم خو تاسو ته بیا هم
یو بازي مې پرېښې ده د دې هغه اوس شروع هم ده مګر زه دلته اخته یم او زنګونه را شروع دي خو نو د ډېرې خوشحالۍ څخه هغه پاته د نس آفرین څنګه وتانیداست چې دا بازي دا لوبه خپله کړې موږ چې راتاکېدلو میدان ته د ګټلو په نیت راتاسولو ماشاءالله نو زموږ سره دا دغه راسره باید موږ دا وګټو نو په دې خاطر ښه ډېر ښه که څه هم ستاسو مقابل طرف لوبډله هم ډېره تکړه وه یو نوم لري بیا هم تاسو په دې وتوانېداست چې دوی ته ممکن 3 پر 1 باندې ماته مو ورکړله بلې موږ په یوه زړه په یوه دغه په یوه اتفاق راتاسولو نو لوبډلې ته مو ماته ورکړه ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو چې موږ هوډ وکړو د ګټلو هوډ وکړو حتما یې خپل وو راځه دغه دوست سره به هم لږ وغږېږو اول ځان دوستانو ته بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې نظر محمد نظري دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم د سنو فارما په سال لوبډلې کې اشتبال کوم ډېر ښه څنګه په تخنیک سره مو لوبه وکړله او څنګه مو 3 ګوله ورکړله بس دا د ټیم او د ټولو ملګرو همکاري وه د ټولو اتفاق یووالي موږ تر دا ځای راورسولو ډېر ماشاءالله ماشاءالله دوستانو راځو دلته دا دې پروګرام نیول کېږي ممکن ملګري هم راتاسي ممکن ټول ممثلین راتاسي دلې په قطار باندې ودرېږي سنو فرما هغه سپانسر چې دی دغه حاجي صاحب دی سلام جوړ په خیر ماشاءالله ډېر مبارک وي درته بالاخره لوبه مو په خپل اتلولۍ سره پای ته ورساوه دغه موټرسایکل که څه درته وایم دا جام مو خپل کړ ډېره مننه ډېره په زړه پورې لوبه وشوه د دواړو لوبډلې له خوا څخه او ښه په حوصله او په هنر باندې بازي وکړله ډېره مننه د ټولو پلیرانو څخه خو په بالخصوص چې د شنو بارما ټیم اتلولي وګټله ټولو ته مبارک وي او د ټولو مینوالو څخه ډېره مننه چې راغله او دې دلته تشویق کړه په دې هیله چې نور هم ښه وځلیږي او د کندهار دپاره نورې اتلولۍ هم راوړي قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر دغه وخته مو خپرونه ولیدله او خپرونه مو تعقیب کړله یو جذابه خپرونه یو جذابه لوبه واقعا هم که څه هم زه ډېر لوبو ته تللی یم داسې یو جذابه لوبه ما نه ولیدلې تر یو بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درانه چوپاټ ته راځو تاسو پر لا ایزاله او سر رب سپارو په مخه مو ښه سهار چیرې چې یاست ودان اوسئ